خلاف روتم جهاد لا او په قسم وای چې دا کله ما اعلان کو ټول برازه چې چا قسمیه قسم خور لا سوچ کې کلمه راکې چې لا اله الا الله محمد رسول. السلام علیکم ملګرو. سوشل میډیا چې راغو د ډېر ستونزې مخې ته راغلي دي او ډېر ستونزې ختمې شوې دي. نو د روژې نه مخکې دا څه خبره روانه وه، نو تراویح شته او تراویح نشته. نو مفتي ندي او مولوي شاکر صاحب نو اوس پکې دې مولانا صاحب څه بیان کړی دی. نو اوس والا چې خلک خیران دي تراویح شته که نشته، ډېر خلک پکې اوس خیران شوي دي. نو تاسو د مولانا صاحب اورئ دا څه وایي. راځئ دا ویډیو مخکې سره شیر کړئ. کله زه د دې سړي خلاف راووتم جهاد لا او په قسم وای چې دا کله ما اعلان کو ټول برازه چې چا قسمیه قسم خور لا سوچ کې کلمه راکې چې لا اله الا الله محمد رسول الله. خو که د نن نه بعدې د پیغمبر په شان کې د ما د مور د عائشه وی په شان کې د امام مسلم په شان کې د امام بخاري په شان کې او د مذهب د خاوندانو په شان کې سوال سره د لسو زرو کسانو ولستا په کور چړی کو. دا خبره دا سره نوٹ کړئ. واړه نارینه او زنانو سره قادیانې دي. نن یو غټ بې ادبه پیدا شوی دی، یو لوی ګستاخ پیدا شوی دی، یو لوی منکر پیدا شوی دی. دا قانون زده کړئ چې چا د خدای نبي ته او د خدای د نبي عمل ته سپک کتلي دي، نو د دوی دا سړی د خپلې مور نه تپوس وکړي چې زما پلار څوک دی. یو سړی دا د کلم کله وایي چې د حضور سنت نشته. تاسو خو به د دې خبرې غم نه کوئ چې د دې منکر، د دې رزیل، د دې شیطان چې دا قید و جهان جناب محمد رسول الله د دور نه راواله 1400 مسلسل شل رکعته مونږ شوی دی او دوی دا د ماته څوک ثابت کړي. فرد واحد یو لوی فتنهګر، یو شرمېدلی، بې قامه، بې قبیلې، یو ناخوانده سړی راغلی ملک یې ټول وران کړ، ټول ملک یې دړې وړې کړ. نن یو غټ بې ادبه پیدا شوی دی، یو لوی ګستاخ پیدا شوی دی، یو لوی منکر پیدا شوی دی. په شک شک باندې خوند نه کوي. دین اسلام دا نه چې زه تا ته که حاکمه خبره کړو. عقاید و جهان ذات ته سپک نظرې، امام بخاري ته سپک نظرې، امام مسلم ته سپک نظرې، د ملت علماو ته سپک نظرې. دا یا ساتئ، دا قانون زده کړئ چې چا د خدای نبي ته او د خدای د نبي عمل ته سپک کتلي دي، نو د دوی دا سړی د خپلې مور نه تپوس وکړي چې زما پلار څوک دی. دا سړی د خپلې مور نه تپوس وکړي چې زما پلار څوک دی، د خپل اصل معلوم کړي. ولې د قرآن کریم په آیاتونو باندې ښکاره ده، د قرآن کریم په آیاتونو باندې ولید ته عقاید و جهان فرمایل، رب العباد فرمایل، حضور علیہ السلام ولید ته ولیدا او آیات د قرآن کریم کې نازل شوی په سرور کونین باندې چې دا چغل خو دی. څوک څه چلی جي دا عیب لټول کې دی، د خلک د نیکۍ نه منې کوي. رښتیا وایي په جومات کې چې یو سړی ته چې مونځ به نه کوي، زما په خبره تاسو نه پوهېږئ، زما خیال دی یو سړی تا ته کلم کله وایي چې د حضور سنت نشته، د ده نه غټه لویه فتنه بله شته. اواز رانغی، د ده نه لویه فتنه بله شته. زما نیم کلی په دې سړي پسې روان دی، نیم کلی. دومره ماین خلک دی پرې باندې، دومره ماین چې موټر سایکل دې ورځې دپاره فټ کړي، راځي په کوڅو کې ګرځي، دوه کسان بوجي وغلی رسوي. خدا یو خبره ده ما واورئ، که په خیر دی خیر دی باندې کېناستې نو کېدی شي چې سبا له دې اعلان وکړي چې قرآن چا وایي چې دا په حضور نازل دی، بیا به سره څه کوي. یو سړی د حضور په خاندانه ټیټ کوي، یو سړی د سرور کونین په ذاته ټیټ کوي. خدا ایمان غواړي که نه، دا خو جذبه غواړي که نه. تاسو خو به د دې خبرې غم نه کوئ چې د دې منکر، د دې رزیل، د دې شیطان چې دا قید و جهان جناب محمد رسول
لوی شوی دی او دوی دا دې ماته څوک ثابت کړي دا دې ماته څوک ثابت کړي ته قرآن نه منې نو حدیث به څه ومنې حدیث به څه ومنې کله عایشه به یادې چې د دومره کاله په عمر کې واده کړې وه دا د خدای په دغه ژبه ګونګېږي کله وی چې سنت نشته دی کله وی چې دا نشته دی کله وی چې دا نشته دی کله د حضور په خاندان ور منډه کې نو خو په دې نیم زلې ولې په دغه نیم چې تاوان دی پکې اور ته وردانګم که چا وویل چې جانان دی پکې زه حکومت نه مطالبه کوم زه حکومت نه مطالبه کوم چې دا فتنه دې د ورمود علاقې نه ورکه کړي څو چې په دې قرارداد کې ما سره ملګري هغه ودرېږئ که نه بنا ودرېږئ حکومت دې د دې سړي غم وکړي او که د ده غم یې ونه کړه نو بیا به زه سره د دې تمام کلي د ورمود د دې سړي مخې ته ورځم تاسو دې ته تیار یئ تاسو دې ته تیار یئ حکومت دې د دې سړي غم وکړي د باړه دارې واړې کړې ده دا پرېتي در په در ګرځولي دي دا پرېتو تور سرې در په در ګرځولي دي دا د دې علاقې دپاره د دې ملک دپاره لویه فتنه ده که نه دې خبر نه مه یارېږئ چې په یار قربان نشي په دې ته نه دې اور ولګي چې په یار قربان نشي ای مدعي په دې ته نه باندې دې اور ولګا خلک چې قربانۍ له څاروی راولي ښه خوراک ورکوي که ورکوټې ورکوي څه دپاره چې ښه تکړی او بیا د ځان دپاره قرباني کوي ښه خوراکونه مو کړي دي خو زه هم ښه تکړی یم او تاسو هم ښه تکړه یئ چې څاروی ځان د قربانۍ مونږ په سر ورې کونې قرباني د خدای په کور کې قسمیه کلمه ووایه لا اله الا الله چې کله زه د دې سړي خلاف راووتم جهاد لا او په قسم ووایه چې بیا کله ما اعلان وکړو ټول به راځئ چې چا قسمیه قسم